السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب دا نظر مې کار نه کوي مکمل توګه. مکمل شمکوري وا وا دی خوا که کنه دی خوا کنه دی خورم سړیا مکمل د نظر کار نه کوي. نه کوي ډاکټر صاحب. سم نه ني بس نه نه ما بلارې به مشکل رالم به دکو تین دکونو رالم. ته داسې که چې دا د 100 روپو نوټ دی ښه ستا زه معاینه کومه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیناډال او پلیجل لګوي. پیناډال او پلیجل ها وا دا د 500 روپو نوټ دی. او نو ډاکټر صاحب په مصروف دی لکه تخت پښه دا ونیسه دا پلیجل دی دا هغه سړی څه 100 روپۍ مې یا خو د موقع نه پیدا واغسته ځان شمکور کړی وته یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه برابر ټیک ټاک طبیعت ښه دی. لکه ښه الحمدلله. څه حساب کتاب دی یار سوا؟ حساب کتاب کې دا ضرور ډیر هاي فای روان دی. ضرور مې بل ورځې مې ویګو اغستې وه په تاوان مې خرڅه کړه. اوس ضروري اراده دی چې ځان لینډ کروزر واخلي اورې او بیا پکې د ورور سره دی لکه د مار ګرځه اورې ما به ګرځای انشاءالله. او مړه د دې ورور قسمت دی دونه ښه دی قسم دی که نه چې خاورې ته م لاس واچوم که نه نو سونه ترې جوړېږي لکه ها تاسو هسې تشپاڼې ګرځئ مړه. کاروبار څه کوي په دې مې لږ پوه کا. کاروبار خو نشته بس یار د یارانو دوستانو تاسې ډوزې موزې وړي دوزي ولې یارانو دوستانو لالا لالا جی اسکول ته ځمه. انتخاب مې دی دوا راته وکړه چې پاس شمه. بچیه داسې دوا به راته وکړم که نه که پاس نه شو نو بیا راته لالا مه ووایه. خو که پاس نه شوم نو بیا ته لالا نه ویم ګورې. زه ټیک ده. بچیه رالې رالم هغه دوا مې ته چې کړوه تا ما ته څنګه دوا کړه؟ ما نصیب الحق سړی لین بیخي بېتولې دی. تا خو د معلوم واغستو نو تا ما ته نه وایي چې ما ته بیا لالا مو ووایه. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. رور مې سټیډن کړلی په دیوال کې پروت دی. شپې ډېرې زیاتې خرابې. تاسو به مهرباني لږ یو ګورئ ډاکټر صاحب. سټیډنې کوئ بیا راځئ په نو څه وکړو ډاکټر صاحب نو تاسو پسې نه راځئ ډاکټر ته مخکې شه ځه. دا وګوره ډاکټر صاحب دا دی. دا خو ډېرې خرابې دي دا خپې هلکه نن زه دا به اپریشن کېږي او دا خپې نه دي دا به درولو کې کټ کوو. کای زما خدایا ولې رورې خفه کېږه مه چې بچ دی په سر باندې په دې شکر وباسه ها. په دې میلو نه یم خفه ته دا بوټان مې ولا بلوت به 800 روپۍ اخیستي وو په دې باندې خفه یم چې دا به دوکاندار واپس کړه که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څلور تپوسونه نه کوم که جوابونه دې صحیح راکړو 6,000 روپۍ دله نغدې درکوم. کره به در کومه جواب. ښه لنډی سوال دا راته ووایه که نه چې هاتیه ګیه چې که بچي هاتي بچي جاهله هاتي نه د هاتي ښځه بچي کوي. دویم نمبر سوال داسې کوم ځناور دی چې د هغه غاښونه نه پته راته نشته ستا نیکه. ښه دریم نمبر سوال په پیاله کې پیس کلی شي دا څه غټه خبره خو نه دا سپی هم څکلی شي. څلورم نمبر سوال دا راته ووایه که نه چې ښکلی شی سړی برک دي که کته بره بېکاره کته دي که نه دا بوټان دې بره کې دا خوله دې کته کې دا خوله دې بېکاره دا بوټان دې ښکلي دي. ته په خبرو خو ته د سره پېږې نه سړی خو ته جوړېږې نه تا نه زه ستاسمن یم څه له وایي دا ماشوم مسلمانه د خدای وجه مې داسې خو پردی خر سړی نه ډبوي. امبولانس کې راخوشي و د مړي سره دی وایي زه بور شوم ما ته ګانې ولګوئ نو بیا یې خو ښه وډبوه. السلام علیکم راجبین. وعلیکم السلام. خیر وره ټیک ټاک طبیعت ښه دی؟ ولې ته خو څه پریشان یې دلته ناست وم بس اسیانو ډېر روزونه په ټینشن کې ښځه بیماره ده ته به تې نیسي. ښځه دې بیماره ده ته به تې نیسي.
کار به وګورو کنه یو پیر د خیمه سیده بولاګین نوم دی هغه پسې ورشه بوله راول ان شاء الله تعالی ټیک پشي خاطر به پریدي سیده ورشه سیده هغه راوله ها ازمینه ودرېږه ولې تا ما څنګه پیر دی څنګه پیر مې ته خولی ښځې ما راوځه تر ورځې او ته به دې لاړه خو پیر دې وسني زوی چل ما السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غاښونه مې لږ وګوره مات شو دي یو په لار رانه مو وغورځېد. ها غاښونه دې مات شوي ها واه خلق ولو کا آو کا لږ نور لږ نور څه کوي دننه پکې کښېنې که ته ګورم که نه یا لکه د الله ولي دا خو ټول تا مات کړلي دا پسې شي باندې مسلمانه ښځې مې رال سړه ډوډۍ راکړ وه نو ته څه ماشوم خو چې ښځې دې له سره ډوډۍ درکړه خو نه به دې خوړه که نه نه مې خوړه ځکه خو رال دا غاښونه مات کړه که نه اچھا بهتر هلکه راځه یاره په دې ځنګل کې وګرځو ډېر زیات ستړي شو یار ته به وږې شوی زما به دې خېټه کې یو دم ګورې چرمخکۍ منډې وی راځه یو ملګری مې دی د هغه خواله ځو چې ډوډۍ وخورو یار صحیح ده السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر السلام علیکم خیر برابر ټیک ده لکه تاسو څنګه لار راخته یاره مړه رالو یاره دلته به دې غره کې وګرځېدو دا ملکونه هوکاته خجي او دومره وږی شوم خدای راسي به دې خېټه کې مې یو دم منګکان منډې دا رور دي تابعدار نه دی نو ناسم ما یاره زو ته مې وویل چې دی به رالته ډوډۍ پروګرام وکړي ولې نه قربان خانو څوک تاسو له اوس دا کدو شریف پوښ کو کنه دا بنډۍ مبارک له زر غونې په تړکه کې چې وایم یاره موږ ډېر ګناهګار خلک یو موږ لا دا بزرګ څیزونه مه پخوه خو موږ له یو بېغیرته بانګي وګوره هغه رالاله ها چیرې مې بوټانو چې پسلي ته رسېده با زرور شعر نه یم یار څنګه شاعري السلام علیکم شاعر صاحب. وعلیکم سلام. د مینوالو ته د یو سوی شعر خو ډالۍ که که نه شعر ډالۍ کم او جی یار یو کار ونه کوم څه کار زه په غزلو کې ډېر پوه یم غزلو ته ډالۍ که زه یو کار ونه کوم جی چې ټپې ورته ووایم ټپې زه په ښکلي انداز ووایم زه یو څو مستې ټپې ورته وکړه روبۍ کې ډېر پوه یم یار روبۍ نه ده ولکه چې څه دله درځي ورته ډالۍ که خو څه ورته ډالۍ که ماله خو څه هم نه راځي چې تا څه نه درځي زما دا ټایم داسې ځای کو بد ځایه کومې